سلام، ستړي مشئ، ستاسې د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو ټوکن لا ډیر وپیژنو او په دې پوه شو چې دغه برخه په ایگزیکټ سیستم کې څنګه کار کوي. دغه برخه د متفاوتو حسابونو لپاره کارول کیږي. همداراز دغه برخه د یوې معاملې د څو ځلې ثبتولو مخنیوی کوي. د دې ترڅنګ موږ د دغه برخې د کارولو سره کولی شو چې یوه معامله وپلټو. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې عمومي پاڼه پرانیستل شوه په روزنامچې برخه باندې کلیک کوو او کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه موږ او تاسو کولی شو وګورو چې د ټوکن په نوم باندې یوه برخه فعاله نه ده. د دغه برخې د فعالولو لپاره راځو او په اکاونټ باندې کلیک کوو. وروسته تنظیمات پرانیزو او کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه په پریون باندې کلیک کوو. لږ لاندې راځو او په څلورمه برخه کې ټوکن برخه فعالوو. د دغه کار له ترسره کولو وروسته بیرته روزنامچې برخې ته راګرځو او غواړو چې یوه نوې معامله ثبت کړو. د مثال په ډول باندې یو پیرودونکی د فضل الرحمن په نوم باندې 2,00,000 افغانۍ زموږ بانکي اکاونټ ته جمع کړي دي چې دغه پیسې له یوه نوي درکه د عزیزي بانک په نوم باندې جمع شوي دي چې په دغه برخه کې بانک ټاکو او پای کې په جوړولو باندې کلیک کوو چې دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو د بانک لپاره یو نوی درک رامنځته کړو چې اوس مهال به دغه 2,00,000 افغانۍ هم د فضل الرحمن په حساب کې او هم د عزیزي بانک په حساب کې ټولې شي چې دغه پیسې د 1 2 3 4 ټوکن نمبر باندې ټولیږي. وروسته د تفصیل په برخه کې هم لیکو چې د فضل الرحمن په واسطه باندې دغه پیسې زموږ حساب ته ټولې شوي دي او په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو او وسمحال د دوم ځل لپاره تکرارا غواړو چې همدغه معامله ثبت کړو او یو ځل بیا همغه پخواني مشخصات لیکو او کله چې د ټوکن نمبر وار را رسیږي ګورو چې سیستم موږ ته وایي چې له دې مخکې هم په دغه ټوکن نمبر باندې پیسې ټولې شوي دي او پیسې هم همدومره وي. که د پیسو په شمیر او ټوکن نمبر کې بدلون راولو او د درک په برخه کې هم بانک وټاکو بیا کولی شو چې دغه معامله ثبت کړو او که غواړو د ټوکن څخه په ګټې اخیستنې یوه معامله وپلټو په همدې پاڼه کې په راپور باندې کلیک کوو. کله چې د راپور په برخه باندې مو کلیک وکړ په لاندنۍ برخه کې کولی شو چې ټوکن نمبرونه وپلټو. د مثال په ډول باندې موږ د 1 2 3 5 ټوکن نمبر لټون کوو او ګورو چې په دغه ټوکن نمبر باندې یوه معامله له مخکې ثبت شوې ده او سیستم دلته موږ ته ښایي چې فضل الرحمن په نوم پیرودونکی د عزیزي بانک له لارې موږ ته پیسې ټولې کړي دي. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.